د حصن اللیث شمال لویدیځ ته د سیند پر غاړه یوه وړوکې کلا وه. سعد له 3 میاشتو راهیسې د دې کلا په ساتلو ګمارل شوی و. امیر یوسف هغه ته 1000 تنه سپاره ورکړي وو چې نږدې 2500 تنه یې په دې کلا کې اوسېدل او نور یې د تلیتیلې او قسطلې په لور د دښمن د مرستو او اکمالاتو په لارو د پیرې لپاره د سیند پر غاړه تر لرې ځایه په وړو وړو پوستو ویشلي وو. د حصن اللیث له محاذ څخه دې کلا ته تر راتلو څو اونۍ وروسته سعد میمونه ور وبلله. دا د میمونې د ژوند تر ټولو لویه هیله وه. د شاوخوا پر ډیرو خطرونو سربیره د دې کلا په یوه کنج کې یو معمولي کور دې ته تر جنت کم نه و. الماس چې له غرناطې څخه له میمونې او د هغې له خدمتګارې سره راغلی و د دې کور د لومړني پوړ په یوه خونه کې اوسېده. یوه شپه میمونه په خونه کې ناسته وه او د خپل میړه د راتلو انتظار یې کاوه. سعد ته قضا ماسپښین خبر راغلی و چې د دښمن څو ګروپونه له دې کلا څخه 15 میله لرې د سیند پر پورې غاړه لیدل شوي دي او دی همغه وخت له 100 تنو سپرو سره ورپسې ووت. نږدې نیمه شپه میمونې کلا ته نږدې د آسونو د پښو ترپار واورېد او د دې زړه په درزا شو. سترګې پټې کړې او په خپل زړه کې ویل اوس به کلا ته راننوتلی وي، اوس به له آسونو پلی شوي وي او هغه به اوس د زینو په لور را روان وي او هغه دی اوس به پاس راخیږي. 1 2 3 4 دې د لرګي پر زینه د چا د پښو له غږ سره شمیر کاوه. تر 22 پورې چې ورسېده ودرېده. نور د پښو غږ برنډې ته راورسېد. د سعد غږ اوچت شو، میمونې میمونې. او میمونه بې له دې چې سترګې وغړوي جګه شوه او خپل لاس یې وغځول. سعد خونې ته ورننوت او ویې ویل میمونې زه راغلم، نور دې سترګې وغړوه. دا په خندا ورغله او د خپل خاوند په غاړه کې لاسونه ور امیل کړل. سعد د دې پر ویښتانو لاس را تیر کړ. ویې ویل ته تر دومره ځنډه زما انتظار مه کوه، زه به نور زیات وخت تر کلا بهر تیروم. نور د دې سیمې وضع ډیره ډاډمنه نه ده. کله کله فکر کوم چې تا بیرته کور ته واستوم. میمونې وویل د راتلونکي په اړه مې مه پریشانه کوه، ما ته د نن کیسه وکړه. هغه خبر رښتیا و. د دښمن سرتیرو پر کچرو ضروري سامان راوړ. موږ له لمر ویدو وروسته په ډاډه زړه دوی پرېښودل چې له سینده پورې وځي او بیا ناڅاپه له یوې غونډۍ څخه پرې ور واوښتو او هغوی مو راګیر کړل. د دښمن 50 تنه سرتیري ووژل شول او څو تنه یې وتښتېدل. پر سامان بار 200 کچرې هم زموږ لاسته راغلې. میمونې وویل زه ډوډۍ درته راوړم. سعد بلې خونې ته ولاړ، لاس یې ومینځل، بیرته راغی، پر کرسۍ کښېناست. میمونې ډوډۍ راوړه، د هغه په مخ کې یې کېښوده. ویې ویل ته دې زغره نه وباسې؟ نه، زه اوس بیرته بهر ته ځم. میمونه له کومې بلې پوښتنې پرته د خپل میړه مخې ته کښېناسته. سعد په بیړه بیړه ډوډۍ وخوړه، بیا جګ شو. ویې ویل میمونې زه تر بل سبا پورې بیرته راځم. میمونې په اندېښنه وپوښتل ته چیرته لرې ځې؟ زه امیر یوسف ته ورځم. ځینې داسې خبرې دي چې زما په خپله ورتګ ضروري دی. میمونې وویل له تلو مخکې دا وعده را سره وکړه چې له پلارجان سره به کور ته زما د استولو مشوره نه کوې. زه وعده کوم چې د ډیر زیات خطر نه پرته به تا کور ته نه استوم. سعد دا وویل او بهر ته ووت. سعد بن عبدالمنعم د امیر یوسف بن تاشفین په مخ کې ولاړ و. د دوی ترمنځ پر یوه لوی میز یوه نقشه پرته وه. سیر بن ابوبکر او یو بل بربري جنرال د سعد ښي او کیڼ لور ته ولاړ و. سعد د نقشې پر یوه ځای ګوته کېښوده. ویې ویل
د کلا لویدیځ لور ته دا زموږ وروستۍ پوسته ده. تر دې وړاندې د قرطبې تر سرحد پورې د نورې سیمې څارنه د اشبیلیې د سرتیریو پر غاړه ده. ما د احتیاط لپاره دې سیمې ته څو تنه جاسوسان استولي وو چې که د اشبیلیې د سرتیریو د غفلت له امله د دښمن د پوځ کومه ډله له دې سیمې څخه تیریږي هم زه پرې خبر وم او دلته پر وخت تاسو خبر کړای شم. 5 ورځې پخوا دا خبر راغی چې د دښمن 300 تنه سپاره له دې سیمې څخه تیر شول او د هغې پر سبا خبر راغی چې د دښمن څو ډلې ختیځ لور ته زموږ د پوستې څخه 10 میله لرې له سینده پورې وتلي دي. په دې سیمه کې د مرسیه او المریې د سرتیریو پیرې وې. زما لپاره تر ټولو لویه پریشاني دا وه چې دواړو لوریو ته د دښمن ډلې له څه مزاحمت پرته تیرې شوي دي. د دې یو سبب دا کیدای شي چې د دې سیمو پیردارانو غفلت کړی وي او د شپې مهال دوی پر دې خبر هم نه دي چې دښمن له سینده پورې وتلی دی. دوهم دا چې دوی د دښمن پوځیان لیدلی دي خو د جګړې پر ځای غوره بللې چې سترګې پرې پټې کړي. دریم سبب یې دا کیدای شي چې دوی په پټه له دښمن سره څه لاره کړې وي. سیر بن ابوبکر وویل که دا رښتیا وي چې د دښمن ډلې له سینده پورې وتلي دي نو دا هم رښتیا ده چې له سینده تر پورې وتو وروسته د هغوی هدف له حصن اللید پرته بل ځای نشي کیدای. موږ ته چې ستا خبرونه راورسېدل د امیرانو پوځ مو خبر کړ چې دوی د شمال له لوري کلا ته ټولې ورغلې لارې ونیسي. تر اوسه پورې موږ ته داسې خبر نه دی راغلی چې د دښمن ګروپونه کلا ته ننوتلي دي. سعد وویل که هغوی په کومه لاره کلا ته ننوتلي وي نو تاسو ته د خبر نه رسېدو یو سبب دا کیدای شي چې د کوم امیر پوځ قصداً هغوی ته لاره ورکړې ده او که هغوی تر اوسه کلا ته نه وي رسېدلي نو په غرونو کې به چیرته پټ وي. په هر صورت زما د جاسوسانو دغه خبر دروغ نه دی چې هغوی په 2 ځایونو کې د پیردارانو له غفلت څخه ګټه اخیستې او له سینده پورې وتلي دي. امیر یوسف وویل تا خپلې خبرې ختمې کړې او که نور هم غواړې څه ووایې. سعد ځواب ورکړ زما خبرې ختمې دي. ته سمدستي بیرته ولاړ شه. زه 500 تنه سپاره نور هم در سره استوم. دوی به د مرسیې المریې او اشبیلیې له سرتیرو سره یو ځای په لرې پرتو پوستو کې پیرې کوي. پر دې سربیره په شاوخوا غرونو کې د دښمن د څارنې لپاره هم څو ګروپونه در استوم. زه پوهیږم چې د کلابندۍ د مودې د اوږدوالي له امله د امیرانو په پوځ کې بېهمتي را پیدا شوې ده خو زه تر اوسه د دوی په هکله داسې فکر نه کوم چې په دوی کې به چا له دښمن سره څه معامله کړې وي. ته په خپل مورچل کې بیدار اوسه. موږ به ډېر زر پر کلا پرېکنده حمله کوو. تا ته به 2 ورځې مخکې احوال درکړو. د حملې په ورځ به زه له ټولو بهرنیو پوستو څخه خپل سرتیري دلته راغواړم. ته به هم خپل زیات سرتیري را استوې خو ته به همالته وې. هغه کلا ډېره مهمه ده او د ساتنې لپاره یې تر تا بل مناسب څوک نه وینم. ته نور تلای شې. له المرختو لږ وروسته یو بربري سالار د امیر یوسف بن تاشفین خیمې ته ورننوت او ویې ویل ای امیره قاضي ابو جعفر بهر ولاړ دی. هغه څه وخت تشریف راوړی دی؟ همدا اوس. ډېره ښه ده دننه یې راوله. سالار بهر ته ووت او لږ ځنډ وروسته قاضي ابو جعفر خیمې ته ورننوت. امیر یوسف وړاندې ورغی. هغه ته یې لاس ورکړ او ویې ویل ته دومره موده چیرته غیب وې؟ قاضي ابو جعفر په مسکا ځواب ورکړ ما د مرګ دروازه وټکوله خو بیرته راستون شوم. زه ستا په مطلب ونه پوهېدم. زه چې غرناطې ته ورسېدم بندي یې کړم. زه خو ستا پر بندیتوب نه یم خبر شوی. عبدالمنعیم هم د دې څه یادونه ونه کړه. قاضي ابو جعفر وویل د عبدالمنعیم د ژوند ډېر کلونه په جیلونو کې تیر شوي دي خو د ده زامن پر دې خبر نه و چې دی چیرته دی. د دې ځای واکمن د دې خبرې خیال کوي چې د دوی د بندیانو غږ بهر د چا غوږونو ته ونه رسیږي. زه چې د قرطبې د علماو له غونډې څخه وزګار شوم غرناطې ته ورسېدم. هلته مې تر 2 ورځو د زیات اوسېدو نیت نه درلود خو په لومړۍ شپه چې د څنګ په جومات کې د ماسخوتن له لمانځه څخه بیرته کور ته تلم په لاره کې ونیولم.
ته یې د عبدالله په حکم نیولی وې؟ هوکې، هغه زما د وژلو حکم کړی و، خو د هغه د مور په سبب وژغورل شوم. څومره ورځې په جیل کې وې؟ نږدې یوه نیمه میاشت. تر هغه وروسته بیا چیرته وې؟ زما په ګمان چې ته له دې ځایه نږدې 2 میاشتې تللی یې. زه په اشبیلیې، بطلیوس، قرطبې او څو نورو ښارونو را وګرځېدم او بیا ستا خدمت ته راغلم. ما د دغو ښارونو له نامتو عالمانو سره ولیدل. هغوی ټولو زما د نظر ملاتړ کاوه چې په اوسني وخت کې له دغو امیرانو څخه د اندلیس ژغورل ستا فرض دی. قاضي ابو جعفر دا وویل او بیا یې د چپنې له یوه جیب څخه یو کاغذ راویوست. امیر یوسف ته یې ورکړ. ویې ویل دا وګوره، د هغو شپېتو علماو فتوا ده چې پر علم، هوښیارۍ او تقوا یې ټول اندلیس اعتراف کوي. د اندلیس د نورو علماو فتواوې به درته راورسیږي. پر دې سربیره د اندلیس د علماو څو تنه د دغو فتواو په باب د اسلامي نړۍ د سترو علماو د نظر معلومولو په باب مصر، مراکش، شام او عربو ته تللي دي. موږ د قرطبې له غونډې وروسته هغوی استولي دي. د مراکش د علماو په اړه دا خبر راغلی دی چې هغوی زموږ له فتوا سره موافق دي. امیر یوسف کاغذ بیرته ابو جعفر ته ورکړ. ویې ویل تاسو هسې خپل وخت ضایع کړی دی. ما مخکې تاسو ته ویلی دي چې زه اندلیس ته د هیوادونو د نیولو په هوس نه یم راغلی. په وار وار مې دا اعلان کړی دی چې اندلیس د عیسویانو له خطر څخه وژغورم، بیرته به ولاړ شم. زه پر دې حقیقت اعتراف کوم چې ستاسو په امیرانو کې په زرګونو خامۍ دي، خو د دې مطلب دا نه دی چې زه ستاسو د فتواو په تکیه له خپلو وعدو څخه وګرځم. د حسن اللیت له نیولو وروسته په اندلیس کې زما د اوسېدو هدف ترسره کیږي. تر هغه وروسته ستاسو د امیرانو اصلاح او یا د هغو له واکه غورځول ستاسو کار دی. قاضي ابو جعفر وویل موږ د انکار نه منونکو حقایقو په رڼا کې دغه فتوا ورکړې ده چې د اندلیس واکمن عملا له اسلام څخه کاږه دي. هغوی نه غواړي چې غیر اسلامي قوانین منسوخ کړي. هغوی د خپلو عیاشیو د اسبابو برابرولو لپاره د خدای پر بندگانو داسې مالیې ایښي دي چې اسلام یې اجازه نه ورکوي. په اخلاقي لحاظ هغوی دومره لوېدلي دي چې انسان نشي ورته ویل کېدای. چې کوم مهال د دښمن توره د دوی پر سر راځړېدلې وه، نو دوی د اندلیس د اولس، علماو او د افریقا د مجاهدینو د مرستو د ترلاسه کولو لپاره دا نارې اوچتې کړې چې اسلام په خطر کې دی. خو د زلاقه له بري وروسته چې دوی پر دې وپوهېدل چې خطر لرې شو، د اندلیس په ساره او اوږده کې یې هغو کسانو ته د خپلو جیلونو دروازې پرانیستې چې د شرعي حکومت شعارونه یې اوچت کړي وو. د زلاقې جګړه د یوه ستر هدف لپاره وه. خو دغه خلک د زلاقې د شهیدانو پر قبرونو کېناستل او شراب یې وڅښل. بیا چې له حسن اللیت څخه د تباهۍ او بربادۍ یو نوی توپان راوالوت، نو دوی بیا تا ته مخ واړوه. د دې لپاره نه چې دوی له خپلو ګناهونو څخه بیزار شوي، بلکې د دې لپاره چې د دوی د بدو کړو وړو په سبب د اندلیس د ولس سترګې غړېدلې دي. ته ښایي پر دې خبر نه وې چې دې امیرانو بیا تا ته بلنه نه وای درکړې چې اندلیس ته راشې، نو په څو اونیو کې دننه به د اندلیس د هر ښار او کلي څخه د خلکو استازي تا ته درتلل. دوی پوهېدل چې ته به د اولس بلنه رد نه کړې، خو دوی د اولس په بلنه ستا راتګ خطرناک ګاڼه، ځکه یې معتمد تاسو ته در واستاوه. اوس ته تر هر چا زیات په دې حقیقت ښه پوهیږي چې حسن اللیت تر اوسه پورې یوازې د دوی د بدنیتۍ له امله نه دی فتح شوی. که پر دې خلکو زموږ نور ټول تورونه غلط وي هم یوازې همدغه بس دی چې دوی د جګړې په میدان کې بدنیتي او بېغیرتي کړې ده. امیر یوسف وویل ته د هغې ورځې له پیښو څخه زیات اغېزمن یې، خو تا ته معلومه ده چې ما له دوی سره ډېر توند چلند وکړ. دوی وعده وکړه چې بیا به داسې غلطي نه کوي. تر دې وروسته ما د مصلحت لپاره کلابندي اوږده کړه. اوس موږ ډېر زر پرېکنده حمله کوو او باور در کوم چې که دې خلکو خپل لوز مات کړ نو وبه یې نه بخم. خو تر هغه وخته پورې دا خیال له زړه نه وباسئ چې زما په زړه کې به د اندلیس د نیولو هیله را پیدا شي. ابو جعفر وویل زه خبر شویم چې د اشبیلیې او غرناطې واکمن بیرته تللی دی او باور مې دی چې نور به هم د هغوی په څیر ولاړ شي. که خدای ته زموږ ژغورنه منظوره وي نو هغه به ستا د ضمیر د ډاډ سببونه هم پیدا کړي. امیر یوسف وویل هغوی زما په اجازه تللی دي او پوځونه یې همدلته دي، ځکه خو ته د دوی په باب په نظر ورکولو کې بیړه مه کوه.
قاضي ابو جعفر وویل موږ یوازې یوه غلطي کړې وه، هغه دا چې د کلونو کلونو ترخو تجربو نه وروسته چې موږ د اندلس د امیرانو په باب کوم نظر درلود، هغه مو د دوی د څو خوشحالونکو شعارونو له امله بدل کړ. که نه کوم وخت مو چې دا اعلان کوه چې تاسو به له دښمن سره تر مقابلې وروسته د اندلس په کورنیو معاملو کې لاس نه وهئ، نو ما او زما ملګریو باید احتجاج کړی وای. زه اوس یوازې دا هیله لرم چې د دوی په اړه پام کوه. نور زه بیرته ځم او له دې باور سره ځم چې بیا سره وینو د اندلس په اړه به زموږ نظر یو شان وي. امیر یوسف جګ شو، ابو جعفر ته یې لاس ورکړ، ویې ویل ته ولې دا دعا نه کوې چې کله بیا له ما سره ګورې نو د اندلس امیران سمې لارې ته راغلي وي؟ ابو جعفر ځواب ورکړ زه نور بوډا شوی یم او د نه کیدونکو چارو په باب د دعا همت او سیک را سره پاتې نه دی. درنو دوستانو، زموږ د نن شپې ناول هم دومره و. هیله ده چې د پام وړ مو ګرځېدلی وي او د دې ناول په نورو برخو کې هم را سره ملتیا وکړئ. تر بیا پورې مو په لوی او بخونکي خدای سپارو. هر چیرته چې یاست ښاد او بریالي اوسئ.